Bismillahirrahmanirrahim. Topic the difference between compound and mixture. چې د compound او د mixture په منځ کې فرق څه دی یا داسې کوم څیزونه دي چې compound او mixture د یو بل نه په هغې باندې مختلف دي. نو که تاسو وګورئ compound it is formed by the chemical combination of atom چې کله دوه یا دونه سیوا اټمونه د یو بل سره chemically combine شي. څنګه combine شي؟ chemically له دې نه compound جوړېږي. څه دې جوړېږي؟ compound. It is formed by the physical combination of substance. او چې کله substance د یو بل سره physically combine شي کنه د دې نه mixture جوړېږي. لکه د compound په example کې تاسو ته ما ویلو چې کله دوه یا دونه سیوا اټم د یو بل سره څه شي chemically combine شي. اوس تاسو وګورئ دا زموږ سره څوک دی؟ هایدروجن دی او دا دی څوک؟ اکسیجن. چې کله دا هایدروجن او اکسیجن د یو بل سره څه شي chemically combine شي دینه واټر جوړ شي. څه دی جوړ شي؟ واټر. اوس دا واټر چې دا سره زموږ سره compound دی. دا سره compound دی. mixture چې it is formed by the physical combination of substance. چې کله substance د یو بل سره physically combine شي د دې څه شی جوړیږي؟ د دې نه جوړیږي substance جوړیږي physically. لکه د خبرې مطلب دا شو چې زموږ سره دا څه دی؟ واټر دی په یو ټب کې پراته دي او دې ته موږ څه ایډ کو NaCl ورته ایډ کو NaCl. نو اوس دا NaCl هم سبستانس دی پیور پام دی نه میټر او دا واټر هم سره سبستانس دی پیور پام دی نه میټر. نو چې کله دا NaCl او واټر څه شي میکس شي نو چې کله دوی میکس شي فزیکلی د یو بل سره کمباین شي نو چې دا دواړه د یو بل سره فزیکلی کمباین شي دې سیس ته اوس څه نوم وایي؟ میکسچر ورته وایي. نو میکسچر چې دا څه شي نه جوړ شوی دی؟ دا جوړ شوی دی د فزیکل کمبینیشن د سبستانس. مطلب دوه یا دونه سیوا سبستانس فزیکلی د یو بل سره کمباین شوي دي او د هغې نه څه شی جوړ شوی دی؟ د هغې نه جوړ شوی دی میکسچر. او کمپاوند چې دی دا جوړ شوی دی د څه نه؟ د اټمونو د کیمیکل کمبینیشن نه. ها د constituent lose their original property. دا چې کوم څیزونه جوړي که نه هغو خپل original property څه کړي؟ ختمه کړي وي. لکه د خبرې مطلب دا دی که تاسو واټر ته وګورئ نو په دې واټر کې زموږ سره څه پرېزنټ دي؟ اکسیجن را سره پرېزنټ دی او هایډروجن را سره پرېزنټ دی که نه. نو چې دا کوم اکسیجن او هایډروجن چې په دې واټر کې پرېزنټ دي نو که تاسو دې څیز ته خیال وکئ د اکسیجن او د هایډروجن نو دا اکسیجن نه دی دی چې کله په ایلیمنټل پام کې که نه په ایلیمنټل پام کې نو موږ دی څه کوو؟ انهیل کوو. سا اخلو که نه موږ اکسیجن اخلو. ټیک شو. نو که اوس تاسو وګورئ دلته په اټماسفیر کې زموږ سره تقریبا 21% سره 21% زموږ سره په اټماسفیر کې اکسیجن دی. ټیک شو. نو چې په اټماسفیر کې زموږ سره 21% اکسیجن دی په دې 21% اکسیجن کې موږ څه کوو؟ دا اکسیجن څه کوو؟ انهیل کوو. ټیک شو. چې دې کله موږ انهیل کوو که نه نو د په دې سات کې یو کمپاوند نه جوړ کړی. چې کمپاوند نه جوړ کړی نو د خپله پراپرټي نه لاس کړي. چې پراپرټي نه لاس کړي موږ په اسانه دې څه کولی شو؟ انهیل کولی شو. خو چې کله د بانډ جوړ کړو چا سره یې بانډ جوړ کړو؟ د هایډروجن سره یې بانډ جوړ کړی. اوس د چا سره بانډ جوړ کړو؟ د دې هایډروجن سره. د نه اوس څه شی جوړ شو؟ د ده نه اوس جوړ شو څه؟ اوبه. او که تاسو خیال کړی نو په اوبو کې مونږ ساه نه شو اخیستی. ولې ساه نه شو اخیستی؟ ځکه هلته خو هم اکسیجن شته که نه. که زمونږ څوک ته پوښ وکړي چې په اوبو کې خو هم اکسیجن شته مونږ هلته ساه ولې نه شو اخیستی؟ ټیک شو. یا په اوبو کې چې یو کس څه شي ورډوب شي او دی څه کېږي؟ مړ کېږي. نو دی ولې مړ کېږي؟ دی ځکه مړ کېږي چې دغلته خو هم اکسیجن شته. که زمونږ څوک ته پوښ وکړي نه اکسیجن دلته هم دی هلته هم دی دی ولې مړ کېږي؟ ټیک شو. نو دی هلته ځکه مړ کېږي یا دی ساه ځکه نه شي اخیستی چې هلته دې اکسیجن خپله اوریجنل پراپرټي څه کړې ده؟ لاس کړې ده. د ده اوریجنل چې کوم څه خصوصیاتو دی اوس کمپاونډ د نه جوړ شوی. چې کمپاونډ یې جوړ شوی نو د به خپله اوریجنل پراپرټي څه کړي؟ لاس کړي وی. نو چې کمپاونډ د کوم څیزونو نه جوړي نو هغه څیزونو به خپله اوریجنل پراپرټي څه کړي؟ لاس کړي وی. ښه د کانسټیټوینټ ریټین دیئر پراپرټي او مطلب د ده چې کوم څه کانسټیټوینټ دي د هغو پراپرټي به څه وي؟ د هغو پراپرټي به لاس شوي نه هغه به اوس هم برقرار وي. ټیک شو. مطلب د دوی پراپرټي به لاس شوي نه وي. لکه د خبرې مطلب دا دی چې که تاسو څه وکئ دغه واټر دي او که دا واپس ایواپوریټ کوي په یو لوښي کې دغه واټر او دا د دې سالټه مکسچر راوالی او واټر ته څه کوي؟ ایواپوریټ کوي او مالګه په یخ کې پاتې شي او دا واټر تاسو وکئ د دې یو د پایپ یو بل سایډ ته ولګوئ هلته کانډنسیشن وکئ. لکه نو دلته به اوس څه وشي؟ لکه دا فار ایګزامپل زموږ سره یو لوښی دی په دې کې دا مکسچر دی او دا اوس موږ څه کوو؟ ایواپوریټ کوو. دلته موږ دا لوښی بویلې دلته څه کوي په دې سر کې موږ کانډنسیشن کوو او دلته دا واټر موږ واپس کلیکټ کوو. دلته څه پاتې شي؟ سالټ په خپل ځای باندې پاتې شي. څه پاتې شي؟ سالټ په خپل ځای پاتې شي. نو د به دې سالټ خپله پراپرټي لاس کړي او نه به دې واټر خپله پراپرټي څه کړي؟ لاس کړي. نو چې دوی دواړه خپله پراپرټي نه لاس کړي نو د خبرې مطلب څه شو؟ چې د دې چې کوم کانسټیټوینټ دي دا چې د کوم څیزونو نه جوړي مکسچر نو هغو به خپله پراپرټي صحیح نه لاس کړي. د هغو پراپرټي به ریټین وي او د کمپاونډ د کانسټیټوینټ پراپرټي به لاس شوي. کمپاونډ هیز پیکس کمپوزیشن بای ماس. د کمپوزیشن به بای ماس صحیح پیکس پي. لکه مطلب په دې کې چې کوم ایلیمنټ
رايوځای شوي د کم الیمنټو چې صحیح اټمونه رايوځای شوي د هغو په یو خاص کمپوزیشن وي پیکسډ کمپوزیشن وي پیکسډ کمپوزیشن مطلب سره د پیکسډ کمپوزیشن دا مطلب دی که اوس تاسو دې واټر ته وګورئ نو دلته زموږ سره ریشو ده 2:1 څه ریشو ده 2:1 دلته زموږ سره دا ریشو دی 2:1 دا پیکسډ کمپوزیشن دی چې دوه هایډروجنې به رايوځای کېږي او یو به اکسیجن رايوځای کېږي نو د دې نه به واټر جوړېږي یا که تاسو NaCl ته وګورئ NaCl زموږ سره هم سره یو کمپاونډ دی نو 1:1 پیکسډ کمپوزیشن دی چې یو به سوډیم رايوځای کېږي او یو به کلورین رايوځای کېږي او د دې نه به څه شی جوړېږي NaCl به جوړېږي څه به جوړېږي NaCl اوس که تاسو دې سیس ته وګورئ که نه mixture does not have fixed composition by mass د به composition by mass fixed نه وي په بعض ځای کې به اوبه سوی وای په بعض ځای کې به مالګه سوی وای په بعض ځای کې به بل یو څیز سوی وای ټیک شو composition by mass پیسې فکس به نه وي څه پته یې نه لګي لکه اوس موږ د څه مکسچر جوړ کړو د سالټ او د واټر مکسچر جوړ کړو نو د دې composition by mass پیسې فکس به نه وي ټیک شو ها Each component cannot be separated by physical method. په physical method باندې دې component یو بل نه جدا کیږي. پوه شوئ تاسو په physical method باندې په physical یو طریقه باندې د compound component یو بل نه جدا کیږي نه ځکه نه جدا کیږي چې هغه خپل پراپرټي لاس کړي چې پراپرټي لاس کړي نو په physical طریقه باندې دا نه جدا کیږي او د دې component په physical طریقه باندې څه کیږي د یو بل نه جدا کیږي لکه تاسو چې اوس مانه کوم physical طریقه وي چې دلته څه شی جوړ شوی دی دا کوم mixture دی د اوبو او د چا د NaCl او د اوبو را کوم mixture چې دی دله موږ هیټ ورکو سول ورکو هیټ چې اور ورته ولګو کنه نو دلته به څه شي واټر به ایواپوریټ شي فزیکل طریقه را کنه هیټ ورکو واټر به ایواپوریټ شي او په دې سایډ باندې شي کنډنس شي واپس په دې واټر جوړ شي سالټ بدل ته پاتې شي نو په فزیکل طریقه باندې د کمپوننټ یو بل نه سکیږي سیپریټ کیږي او د کمپاوند کمپوننټ یو بل نه په فزیکل طریقه باندې سیپریټ کیږي نه اټ از ریپرزینټډ بای فارمولا دی هم په څه باندې ریپرزینټ کو په فارمولا باندې ریپرزینټ کو کمپاوند هم په څه باندې ریپرزینټ کو په فارمولا باندې لکه تاسو ته پته نو د واټر فارمولا سره H2O د NaCl فارمولا سره د سوډیم کلورایډ فارمولا د NaCl دي مطلب د سوډیم کاربونیټ خپل فارمولا د هر یو څه سره خپل صحیح فارمولا نو د هر یو کمپاوند به صحیح فارمولا به ټیک شو دیوم په فارمولا باندې هغه کمپاوند په فارمولا باندې هغه کمپاوند مو څه کو ریپرزینټ کوو او مکسچر ډز ناٹ هیو فارمولا د مکسچر په فارمولا نه ټیک شو لکه اوس چې زموږ سره مکسچر دی کنه پوه شوئ تاسو چې کوم مکسچر دی تاسو پر چا هیڅ چا نوم نه اورېدلی چې چی څه فارمولا ده ټیک شو یا د شربت څه فارمولا ده نو د شربت د چی د دې فارمولې نه ټیک شو نو ولې چې دا مکسچر دی د مکسچر فارمولا نه او د کمپاوند صحیح فارمولا یي ها کمپاوند هیز فکس میلټینګ پوینټ د کمپاوند میلټینګ پوینټ به صحیح فکس پي ولې چې د ریشو صحیح د اټمونو ریشو فکس ټي نو د وجه به د میلټینګ پوینټ صحیح فکس پي او د مکسچر ډز ناٹ هیو فکس میلټینګ پوینټ د میلټینګ پوینټ فکس ځکه نه چې په بعض ځای کې د یو څیز صحیح اماونټ سی وای کانسنټریشن سی وای په بعض ځای کې د بل اماونټ یا کانسنټریشن سی وای نو چې د یو څیز کانسنټریشن په ځای کې صحیح لکه موږ بسو وایو کم ګوړ چې دا په کورونو کې د زنانه یوز کوي کنه دا اصل کې مکسچر دا صحیح مکسچر دا پیور ګولډ نه ځکه چې پیور ګولډ ډیر زیات سافټ دی او دا غینه مندریش وي یا مطلب څه شوي نیکلیس شوي یا غوتۍ وغیرہ رینګز وغیرہ شو دا څونه په اسانه نه جوړیږي چې په اسانه نه جوړیږي دا صحیح دا ګولډ چې دا مکس کوي د نور الیمنټو سره نو وس دا ګولډ چې د موږ دښنه شوې چې دا به فکس صحیح میلټینګ پوینټ به چا په دی ټمپریچر باندې به میلټ کیږي د میلټینګ پوینټ فکس نه فکس په ځکه نه چې پته نه لګي چې په کوم ځای کې د ګولډ کانسنټریشن سی واره دی د بل کم یو سره مکس کړي دی کدا هغه کانسنټریشن سی واره ټیک شو نو هغه به بل یو کمپاوند بل یو کیمیکل به دی جدا دی د دې دوه بسې میلټینګ پوینټ بسې ډیفرنٹ وي نو د کمپاوند یا ساده چې دوه فکس میلټینګ پوینټ یا د مکسچر په میلټینګ پوینټ فکس نه نو دا و د کمپاوند او د مکسچر په منځ کې ډیفرنس ان شاء الله میراویږو په نوې ویډیو کې دا غي پورې د الله پامان